سلامونه او احترامات. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، یو څو ملګرو ما سره یو موضوع شریک کړه او زه همیشه کوشش کوم چې کله یو موضوع ما سره څلور پنځه ملګري شریک کړي نو زه بیا ویډیو جوړوم. دغه موضوع دا ده چې زه لږ حیرانم شوم، نو ځکه مې غوښتل چې زه په دې ویډیو جوړ کړم. دغه څلور پنځه ملګرو ما سره دا موضوع شریک کړه چې موږ دلته په کله پناه غوښتنه کوله، نو دوی چې کوم د فیسبوک کوم نومو، یعنی چې کوم خپل اصلي نوم هغه نه چې کوم دوی په فیسبوک کې ورکړو، یا دلته بعضې داسې ځوانان شته چې د دوی اصلي نوم یا وي ولې دوی بل نوم ځان ته خوښ کړی، هغه په فیسبوک کې ورکړی، یا ځان سره داسې په دغه سوشل اکاونټس کې دغه نوم نه استفاده کوي، یا ځان دوی خوښوي چې خلک په دغه نوم باندې یاد کړي. نو هغه چې کوم فرضي نوم دی دا یې دلته په پناه غوښتنه کې دوی ورکړی دی. مثال یو کس نوم احمد دی او دلته د ورکړی دی مثال ننګیالی. نو داسې ډېر مختلف نمونه ورکړي دي، یعنی د دوی چې کوم فرضي نمونه دي په فیسبوک کې کوم نمونه ځان ته ایښي دا یې په پناه غوښتنه کې ورکړي دي. هر کله چې دوی کیس مخکې تللی دوی ته دا احساس شوی دی چې دا خو مطلب ماته اوس یو مشکل جوړېدلی شي، زما تذکیره ده، زما کیس دی، نو دوی بیا یو جنجال کې ګیر شي. نو دوی بیا نه پوهېږي چې دې سره اوس څه وکړي. دوی کوشش کوي دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي. نو ځکه مې غوښتل چې دا ویډیو جوړه کړم. زه دې ته حیران یم چې داسې ولې تاسو کوئ، ولې یو کس راجګ شي هغه خپل سم نوم چې کوم د صحیح نوم دی، د په اسنادو کې دی، د په تذکیره کې دی، د په هر څه کې دی، د هغه پرېږدي او دی یو فرضي نوم یا هغه نوم چې کوم د کوم ډېر خوښي یا بعضې خلک دي هغه د بعضې نومونو نه ډېر متاثره وي، نو دوی دغه نوم راوالي په ځان باندې کېدي، بیا ورسره نه د دغه نوم تذکیره وي، که بیا وروسته دوی اکتونستانس کې یا په بل ځای کې دوی ته پکارېږي. هر کله چې تا اسناد واخلي، بعض دفعه ستا د مکتب اسناد یا ستا تذکیره یا ستا پاسپورټ یو داسې څه اسناد ستا دلته په کار راځي، نو که چېرې هغې کې بل نوم وي او دلته تا بل نوم ورکړی نو دا بیل جنجال شو. نو داسې کارونه مه کوئ. خپل صحیح چې کوم ستاسو نومونه دي، سم چې کوم ستاسو نومونه دي، کوم چې په تذکیره کې دي، هغه نومونو سره تاسو د هغه تخلصونو سره تاسو دلته پناه غوښتنه کوئ. دلته په کیس کې هغه نومونه ورکوئ، غلط نومونه مه ورکوئ. خدای ته وګورئ دغه ملګري اوس په جنجال کې دي چې اوس دې ته موږ څه وکړو، څنګه موږ دا بیرته خپل نوم ته واړو. دا دلته نوم بدلول به انتهایی سختي وخت نیسي، مشکلات ډیر دي. نو ځان ته داسې جنجالونه، داسې سردردۍ په خپل لاس نه مه جوړوئ. داسې نومونه مه ورکوئ، فرضي نومونه د ځان نه، هغه نومونه چې تاسو ورته ډېر خوشحالېږئ، تاسو ډېر زیات امپرس یې، متاثره یې. تاسو باید خپل نوم چې کوم تاسو په تذکیره کې تاسو باندې کوم مور او پلار کوم نوم ایښی هغه نوم تاسو دلته ورکوئ، د هغې سره پناه غوښتنه وکئ. نو ځکه به تاسو بیا دغسې مشکلاتو سره نه مخ کېږئ. دغه ملګري اوس ډېر غټ مشکلاتو سره مخ دي، دوی اوس په حل باندې نه پوهېږي چې څه وکړي، د دوی ټول کارونه ولاړ دي، مخکې ځي نه. نو ښه خبرداره چې دغسې غلطي باید تاسو ونه کوئ. مننه ملګرو، غوښتل مې چې دغه یو موضوع در سره شریکه کړم. کېدای شي داسې کوم ملګري دغسې اراده لري، دغسې پلان لري، نو کېدای شي دغه ویډیو د وجې هغه د دغه ارادې نه، دغه پلان نه تیر شي، نو دا به غټ کار وشي، دته به بیا دغسې مشکلات مخې ته نه راځي. مننه ملګرو.